پر هغه فرمایل زموږ استاد مور چې څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وਹੀ غپټه کړی دا په وਹੀ کې کمې کړی دی نو دام دروغ وایي او د دې دلیل د سورته مائده آیت نمبر 88 ده آیت نمبر 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک کو دې نه رسوله نو پیغمبري حق به ادا کړي نه او بیا خو هغه پر سزا نه لا سزا نه ور کړی نه دا دلیل د دې خبره چې دا پیغمبري کې کمه نه کړي او بلکې واورا اے بچیا مسروق توای عائشہ رضی الله تعالی عنها چې جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل کې آلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوکرت لیدل دي او دین اشاره عمدک آیت ورته ویلي چې دین اشاره د جبرائیل علیہ السلام ده نه الله تعالی صحیح ده ما کذب الفؤاد دروغ نه دی ویلی زړه ما را هغه څه چې ولیدل د خد زړه پسترګو د خد زړه سره یعنی داسې کیفیت د بوهوشي د کیفیت د خوب داسې نه و خخ کارای ولید چې دغه جبرئیل اسلام نو اصل کې خو الله تعالی دلیل بیانوي د قرآن باره کې چې قرآن د الله نه نازل شوی دی نو دې لپاره خودن کې هغه پکار دی څوک چې را لګي د قرآن څوک چې راوړي د قرآن جبرئیل علیہ السلام نو د جبرائیل علیہ السلام د لیدل او د غد نږدې کېدل د دې دلیل دی دغه چې بل چا طرف نه جبرائیل علیہ السلام نه راځي او هغه په دې باندې گواو چې مخکینی وحیم جبرائیل علیہ السلام راوړي دي او هغه د لیدل د جبرائیل علیہ السلام افتمارونه نو آیا دوی جګړه کوي د سره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علامه په هغه څه باندې یارا چې دی ویني ولقد بتحقیق سره رآه لیدل د هغه نزلتن اخرى کرت یو بل باندې یو ور بلم لیدل ده عند سدرۃ المنتهى پوند هغه بیر سره المنتهى منتهى اخیری حصے ته ویل کی چاغه نو مخ کی بیا پر چاته د خطو اجازت نشتا هغه دې سره التم جبرائیل علیہ السلام الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل اصلي شکل کې لیدل وو عندها چې داغه سره په خوا کې جنت المأوا اغه جنت د ورتلوزه ان جنت المأوا ده اظهر کلا یغشا چې پټاوي خوریدو السدرتا په دیوانه باندې ما هغه یغشا چې پټولای ان خوریدا ور باندې نور څنګه جلا شان سره مناسب ده او خسته ونوا ما زاغا نوې کږي شوی البصر استرګي وما طغى او نه حد نه تیر شوی وي لقد بتحقیق سرا رآ ولید لید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من آیات ربه د نشانات د رب خپلنا الکبرى چې غټي غټي وي خپل د سدرۃ المنتهى خپل خطل خپل جبرئیل اسلام لیدل هغه باندې هغه نور دا ټول نشانې دنه علاوه نور به ملي دي الله تعالی چې څه خو هغه ورته خودلی وي افرایتم نو یو طرف ته الله داسې ده او دا غزاد داسې ده دا هغه وਹੀ کون کې څوک چې هغه وਹੀ راوړي هغه داده بل طرف ته تاسو د خدایان وګورئ لکه د دې خپل منځ کې لګا موازنه او کمپیریزن لګو کوي تاسو افرایتم آیا لیدلی تاسو الله تا الله دا الا مؤنث تو جوړ کړي ده او دا یو بوتو باقاعده چې دینه به طواف کو او دا د بنو ثقيف یعنی د کم چې د مکه نه بره د علاقې څخه طائف او د دې ول خلکو د پاره هغه نه باقاعده طوافونه عبادت به ورته کو او دا مؤنث ته د الا والعزا او دا مؤنث ته د عزیز او دا باقاعده د یو بوتو د دی او دا وادي نخله کې وو الته باقاعده د استانه وا لکه موږ څنګه استاني مختلفو ځایونو کې جوړ کړی دي او دې ورتلې په غځه باندې به دا چړاوي وغیرہ به کولی او موږ چې کله څوک بادشاہان شینو به چادر ور باندې چړاو کو او چې سختی می راشي مردا کار باغیم کو داسي ومنات او منات الثالثه چې دریم ده الاخرى علاوه دي دوالونه او منات د مکی او د مدینه په منځ کې د قدید یو ځای او اغزه کې بو او سو خزرج به دغه عبادت کو او باقاعده طوافونه به کول چې ما حج نه برارل به بدل تلاړل الکم الذکر نستاس د خپل لګو ګورئ او د مقابله کې د الله تعالی د غشان وګورئ الکم الذکر آیاتاز د پارا الکان دی وله الانثى او الله د پارا هغه د پارا جنکې دی تلک دا اذن په دغه وخت کې قسمت یو تقسیم ده ویزا ډیر ظالمانه د ډیر ظلم تاسو کوي خپل په بلور خوشالهږي
او هغه د پر لور ورکوي بیا په هغه باندې خوشاليږي ان هي ندیدا الا مگر اسماء نمندی سمیتموها چی خودی دی تاسو انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو دی تاسو ما انزل الله ند نازل کړی الله تعالی بها پدی من سلطان انس دلیل ان یتبعون دی پیروی نه کوي الا الظن مگر د ګمان وما تهوى الانفس هواغت چې غواړي نفس ولقد په تحقیق سره جاءهم راغله دوی ته من ربهم د دوی د رب طرفنا الهدى هدایت ام للانسان آیا انسان د پاره ما هغدي تمنا چې دی ارزو کوي ان دی غواړي چې ما دې داسې ربي چې بس چې غواړم هغه دې راته وای او زه چې کوم هغه دې ما ته صحیح ثابتای دغه سره رب غواړي دوی ځکه خو دوی د ځان نه بوتان جوړ کړی دی او خدایان جوړ کړی دي بغل مرضی په فیصله کوي فللله الاخرته بس الله د پاره اخرت ده والاولى او دنیا هم وکم من ملک او سمرا د فرشتونا فی السماوات پاسمانونو کې لا تغنی پکار بران شي دا فرشتي شفاعتهم د دې د سفارش د پاره شیئا شیء الا مگر من بعد ورستو اندا چی یاذن الله حکم کی الله تعالی لمن اغچاتا یشاء او چغی وغاری ويرضى او غخشی راضی شي الله په دې خبره ان الذين بشکا کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالاخره په اخرت باندې لا يسمون دوی نامیک دي الملائکه د فرشتو تسمیه الانثى نمونه د زنانو وما لهم او نشته دوی د پاره به پدی من علم سپوها ان يتبعون پیروی کوي دوی الا الظن مگر د ګمان وان الظن او بشکدا ګمان لا یغنی پکار ناراضی من الحق د حق په بدل کې شیئا هیڅ شی فاعرض مسمخ واړوا عمن د اغچانا تولا چې اغا مخاړی عن ذکرنا زمغه د ذکر نصیحتنا ولم یورد او نغواړي الا مگر الحیات الدنیا ژوند د دنیا ټول خواهش او مقصد او ارزه به د دنیا کې انختی دي چې دا مې ډېرې ذالک مبلغهم دغمر دوی علم دی دومره دی پویږي دومره دی خیر او شر غني د دنیا ان د دې عقل به د دنیا پورې محدود دی چې بازامي وي دا ډېر وي او خوي برابر وي دومره دی د دې د عقل رسائی دومره من العلم د علمنا ان ربک بشکر رب دستا هو اغا عالم خپویږي بمن پاغچا ضل چغه بلار شوه ده عن سبیله دلار د اغنا د الله دلارنا وهو اغا عالم خپوه ده بمن اهتدى پاغچا باندې چلاری کومندا ولله اولاد پارا ما هغسدي فی السماوات چې باسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي لیجزی الذین دې د پاره چې الله بدل ورکی هغه کسان وتا اساءو چې بدی وکړه بما عملو سبب د هغه چې دوی عمل کړو یعنی بدل د عملونو د دوی ويجزی الذین او بدل ورکی الله تعالی هغه کسان وتا احسنو چې نیکی کړي وا بالحسنا ډېر خستا بدلا الذين اغا کسان یجتنبون چغزان بچ ساتي کبائر دلویو الاثم د گناهوننا کبائر الاثم د گناهوننا والفواحش او د بهایونا الا اللمم مگر وړ گناهونه عام گناهونه دا ان دا ور نکیږي دا وړ گناهونه دا بدینه خامخا کیږي ولا بغه معاف کی ان ربک بشکر رب دستا واسع المغفرة اغا فراخ ده او بخون کې ده ان لو یدا بخنه ده اغا هو اغا عالم خپو ده پوهیږي بكم پتاسو اظهر کلا انشاکم چې پیدا کړی تاسو من الارض دزمکنا و اظهر کلا انتم چې تاسو اجنتن جنین بچی اغا ماشومان چې د مور په خېټه کې وي فی بطون امهاتکم پخیٹو دمیان دستاسو فلا تزکو بزانونا پاک مگنئی مپاکوئی انفسکم زانونا قبل هو اغا عالمو پوہ دے بمن پاغچا اتقا چه پرزگاری اکڑلا افرائیتا آیا کتتلی دیتا اللذی اغچاتا تولا چه مخیوارو دا ولید بن مغیرو او دا ابو جہل نمخ کی دا مکی سردارو
او دې نږدې او ډېر خيار سره و